امریکا وایي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې مداخله نشو کولای هیله د اټومي جګړه ونه شي، بل خو هندوستان وایي چې پاکستان یې پر دریو پوځي اډو بریدونه کړي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي وینس د هندوستان او پاکستان ترمنځ روانې شخړې ته په اشاره سره ویلي امریکا به په داسې جګړه کې مداخله ونه کړي چې هیڅ تړاو ورسره نه لري. نوموړي ویلي دي چې امریکا هندوستان ته نشي ویلی چې وسلې وغورځوي، پاکستانیانو ته هم نشي ویلی چې وسلې وغورځوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي وینس وایي امریکا به په داسې جګړه کې مداخله ونه کړي چې هیڅ تړاو ورسره نه لري. نوموړي ویلي دي چې دوی دغه شخړې ته اندېښمن دي، خو هیله لري چې اټومي جګړه به ونه شي. بلخوا د هندوستان پوځ ادعا کړې چې پاکستان یې پر دریو پوځي اډو د توغندیو او ډرونونو په وسیله برید کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا بي بي سي ته ویلي زه دا رادوم موږ داسې کوم بریدونه نه دي کړي. د هندوستان پوځ ادعا کړې چې پاکستان یې پر دریو پوځي اډو د توغندیو او ډرونونو په وسیله برید کړی. هندي پوځ چې خپل کوم نظامي مرکزونه یاد کړي هغه د هندوستان تر ادارې لاندې د کشمیر په اودامپور، جمو او د هند پنجاب په بټن ګوټ کې دي، خو هندي پوځ ویلي دي د پاکستان لخوا توغول شوي توغندي او ډرونونه شنډ شوي او دا چې تر دې دمه د څه زیان راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا رد کړي چې د دوی ځواکونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې کوم برید کړی وي. نوموړي بي بي سي ته ویلي زه دا رادوم موږ داسې کوم برید نه دی کړی، موږ چې کله برید وکړو نو ټول به پرې خبر شي چې برید وکړو بیا یې رد کوو هم نه. د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي وینس د هندوستان او پاکستان ترمنځ روانو نښتو ته په اشاره سره ویلي امریکا به په داسې جګړه کې مداخله ونه کړي چې هیڅ تړاو ورسره نه لري. نوموړي وویل امریکا هندوستان یا پاکستان ته نشي ویلی چې وسلې وغورځوي. نوموړی وایي دوی دغو نښتو ته اندېښمن دي، خو هیله لري چې خبره به تر اټومي جګړې ونه رسیږي. ورته مهال د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي تایید کړي چې د هندوستان سره د روان کړکېچ پر مهال نښتو او بریدونو ته په کتو پرېکړه شوې چې د پاکستان سوپر لیګ پی ایس ایل د روانو سیالیو پاتې لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. د پی سی بي مشر محسن نقوي ویلي د دغو لوبو د ترسره کېدو د ځای لوبغالو او مهالویش کارا جزئیات به وروسته خپاره شي.